لمدونه په عذاب یم ته وې واه لمدونه په عذاب یم ته وې واه زه ویم غرق یم خراب یم ته وې واه زه ویم کور د پښتون ړنګ شه ته وې ډېر ښه زه ویم کور د پښتون ړنګ شه ته وې ډېر ښه زه ویم سوی یم کباب یم ته وې واه زه ویم ورک شوم او رکېږم ته وې حد دی زه ویم ورک شوم او رکېږم ته وې حد دی زه ویم وتې د نصاب یم ته وې واه زه ویم ورک شوم او رکېږم ته وې حد دی زه ویم وتې د نصاب یم ته وې واه زبیر صاحب زه ویم زه لیونی کېږم ته وې آها زه ویم زه لیونی کېږم ته وې آها زه ویم دښته د قصاب یم ته وې واه ما د استاد په یو ردیف باندې یو غزل لیکلی که اجازه یې هغه ویمه چې دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا د دې دور فتنې دي کلیواله دا چې لارو کې پرتې دي کلیواله د یو لاس دي د بل خپې دي کلیواله مړه پوه یم یاري را سره نه کړې دا بانې خو دې بانې دي کلیواله مړه پوه یم یاري را سره نه کړې دا بانې خو دې بانې دي کلیواله او خوښه ستا ده چې په دیس کې که په دیس کې دا پیالې دي دا کاسې دي کلیواله مننه خوښه ستا ده چې په دیس کې که په دیس کې دا پیالې دي دا کاسې دي کلیواله او ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې دا خو جوړې څه مورچې دي کلیواله ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې دا خو جوړې څه مورچې دي کلیواله او حق حیران یم په غاړه دې ټوپک دی او په لاس کې دې تسبیح دي کلیواله مننه حق حیران یم په غاړه دې ټوپک دی او په لاس کې دې تسبیح دي کلیواله او د جامې دي د پنسې دي د پړکو د پاسه ټیک دي دا پنسې دي د پړکو د پاسه ټیک دي د جامې خو دې اوږدې دي کلیواله دا پنسې د پړکو د پاسه ټیک دي دا جامې خو دې اوږدې دي کلیواله او څه خبر ممتاز صاحب څه خبرې چې کومه نو یارېږم په اوږو مې فرشتې دي کلیواله څه خبرې چې کومه مننه څه خبرې چې کومه نو یارېږم په اوږو مې فرشتې دي کلیواله ډېره مننه او هر یو کور پکې د قبر په مثال دی اوس خو کلي ادیرې دي کلیواله هر یو کور پکې د قبر په مثال دی اوس خو کلي ادیرې دي کلیواله او د بلها ولس خبرې را په سر دي حسرت صاحب د بلها ولس خبرې را په سر دي ډېرې ستړی کړم درنې دي کلیواله نظم ویم د هغې نه مخکې د غزل چې څو شعرونه ویم چې تاسو انتظار هم ډېر ډېر لرې لرې نه م راغلي یو بعضې ملګري وي چې ما 600 کیلومتر والي دي بعض وي چې ما 1.5 سل نو ما نه راغلي نو زه هم درته لګیا چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره ده باچا چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره ده باچا او نظار صاحب په چا لږه زوروره ده باچا او په چا ډېره زوروره ده باچا په چا لږه زوروره ده باچا او په چا ډېره زوروره ده باچا او عبدالله صاحب هغه پیر چې پیرانی مریدان دي هغه پیره منجوره ده باچا هغه پیر چې پیرانی مریدان دي هغه پیره منجوره ده باچا او د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېره بختوره ده باچا د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېره بختوره ده باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي اوتره ده باچا پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي اوتره ده باچا او دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال که یوه توره بله زغره ده باچا دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال که یوه توره بله زغره ده باچا او دا چې غوښې یې په لارو کې خرڅېږي دا جنۍ خپله نهاره ده باچا دا چې غوښې یې په لارو کې خرڅېږي دا جنۍ خپله نهاره ده باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي اوتره ده باچا پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي اوتره ده باچا عبدالله لالا دا قصه ګورې د لاندې خلکو نه ده دا قصه ګورې د بره ده باچا دا قصه ګورې د لاندې خلکو نه ده دا قصه ګورې د بره ده باچا او پیر صاحب هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه بې ثمره ده باچا هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه بې ثمره ده باچا او خبر یې ورځې کېږي چې رومان ته مې زړه کېږي خبر یې ورځې کېږي چې رومان ته مې زړه کېږي او خبر یې ورځې کېږي چې جانان ته مې زړه کېږي خبر یې ورځې کېږي په محراب باندې مین یم خبر یې ورځې کېږي په محراب باندې مین یم خبر یې ورځې کېږي چې اذان ته مې زړه کېږي امیر صاحب در نظار شم چې روزه کې در سزم خو
امیر صاحب در نظر شم سی روزه کې در سزم خو په ما کې مسله ده یو قربان ته مې زړه کېږي امیر صاحب مننه امیر صاحب در نظر شم امیر صاحب در نظر شم مننه امیر صاحب در نظر شم سی روزه کې در سزم خو په ما کې مسله ده یو قربان ته مې زړه کېږي ته خبر یې مننه امیر صاحب چې امیر صاحب در نظر شم سی روزه کې در سزم خو امیر صاحب در نظر شم سی روزه کې در سزم خو په ما کې مسله ده یو قربان ته مې زړه کېږي یو به پکې بل مو چې ویلي هله ډوبه شوم ځان باندې شیدا شوم ویلي هله ډوبه شوم ځان باندې شیدا شوم ویلي هله ډوبه شوم ځان ته مې زړه کېږي ټول خلک راټول دي یو سړی لیونی کوي ټول خلک راټول دي یو سړی لیونی کوي دا خلک ورته ټول څه لیونی کوي ښایست دا ننګو دې په سرلو لماتې ورکړه ښایست دا ننګو دې په سرلو لماتې ورکړه او ښایست دا ننګو دې په سرلی لیونی کوي ته ټول عمر د وخت په لیونو پورې خندېږي ته ټول عمر د وخت په لیونو پورې خندېږي باداره ته یې ګوره دا به خدای لیونی کوي دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خفه کېږي روخان صاحب دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خفه کېږي او دا خلک مړی ونازوي ژوندی لیونی کوي دانش هغه پورې چمته نوی ملا راغی دانش هغه پورې چمته نوی ملا راغی دانش دغه پاتې چم به دی لیونی کوي